د عبدالله او اشرف غني ترمنځ تازه او غټ جنجال، خو ولې او پس ویډیو ګورئ په ډیر سبب پوه شئ. دا خو به په ښکاره ووایو چې دې ځل ته به جنجالونه له تیر ځل څو چنده زیات وي. مخکې حکومت کې عبدالله او اشرف غني وو، خو اوس پکې بې شمېره راګډ شول. خو اوس تازه جنجال په دوستم راپورته شوی دی. نو اوس تازه خبر دا دی چې ارګ کې یو شمېر سرچینو ویلي جنرال دوستم ته د مارشلۍ رتبې ورکړې په اړه د ولسمشر غني او عبدالله ترمنځ لا هم ژور اختلافات موجود دي. سرچینې زیاته کړې ولسمشر دوستم ته د مارشلۍ رتبې ورکړې سره مخالف دی، خو زیاته کړې د که مارشلۍ ورکول کیږي هم باید د افتخاري مارشلۍ تر عنوان لاندې وي. د سرچینې په وینا ټاکل شوې وه چې د مارشلۍ رتبه د سیاسي هوکړې په لومړیو ورځو کې دوستم ته ورکړل شوې وای، خو د عبدالله د مخالفت له امله دغه پروسه ځنډېدلې ده. سرچینې وایي عبدالله غوښتنه کوي که چیرې جنرال دوستم ته مارشلۍ ورکول کیږي باید له ټولو امتیازاتو سره وي او د افتخاري نوم دې ترې لرې کړی شي. ارګ بیا د اختلافاتو په اړه څه نه دي ویلي، خو زیاته کړې ده چې د سیاسي هوکړې عملي کېدو ته ژمن دي. د یادونې وړ ګڼو چې دوستم په هیڅ څه نه ارزي، هغه یو قاتل دی، هغه باید یا زنداني او یا هم اعدام شي. خو اوس اشرف غني منلې ورسره چې مارشلۍ به ورکوي. که څه هم دا غلط کار شوی، خو مهمه خبره دا ده چې افتخاري مارشلۍ ورکړي، ځکه هغه کوم امتیاز نه لري. خو که چیرته له ټولو امتیازاتو سره مارشلۍ ورکړل شي نو دا به د ملت لپاره د لا غم او درد خبر وي، ځکه بیا بیخي ډېر امتیازات ورکول کیږي. درنو لیدونکو ډېره مننه چې ویډیو م تر اخره ولیدله. که ویډیو مو خوښه شوې وي لایک یې کړئ. د همداسې نورو ویډیوګانو د لیدلو لپاره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کول درنه هیر نشي. تر بلې ویډیو الله مو مل شه، ښه وخت ولرئ.